د یو داسې ښځې واقعه ویډیو چې پښتنه جینۍ ده او په کومه طریقه ورسره یو هلک غلط کار وکړو. دا واقعه د کالج یو واقعه ده چې بالکل حقیقت ده او تاسو ته معلومه ده چې نن سبا د کالجونو نه هم داسې ځایونه جوړ شوي دي چېرته چې سریام بدکاریانې کیږي، بېهودګیانې کیږي او دغه کارونه شروع دي. دا جینۍ وایي چې زه یو حیاداره جینۍ یم، یو ښه کورنۍ سره تعلق ساتم او کله چې کالج ته لاړم نو هلته به ما هم پرده کوله، یعنې هلکانو سره مې ګپ شپ نه لګولو. خو چونکې هلته کو ایجوکیشن وي، یعنې د هلکانو جینکو تعلیم یو ځای وي، نو په دې وجه باندې زه به یو ځای په یو کلاس کې هلکانو سره کېناستم. په دې کې یو هلک وایي چې هغه به کوشش کولو چې ما سره خبرې وکړي، ګپ شپ را سره ولګوي او زما زړه خپل کړي. خو وایي چې ما د خپل پلار مور عزت ساتلو، هیڅکله مې داسې کوشش نه کولو چې ګینې زه دې یو هلک سره یارانه جوړه کړم یا د یو هلک سره ګپ شپ جوړ کړم، ځکه چې وایي دا زما دپاره بالکل ناممکنه وه، ځکه چې ما یو ښه کورنۍ سره تعلق ساتلو. خو خبره روانه وه، تر دې حده پورې خبر راورسېدله چې دې هلک زما زړه را نرم کو. یوه ورځ وایي چې د ما ته خپل نمبر راکړلو او د هغې نه پس بیا زما او د دې هلک رابطې شروع شولې. د دغه رابطو سلسله تر دې حده پورې ورسېدله چې موږ یو بل ته د ملاقات وختونه هم ورکړل چې ګینې په پلانکۍ ورځ باندې به ما او تا ملاقات کوو، او همدغسې د ملاقات په لومړي ورځ باندې ما ده ته خپل مخ هم وښودلو او د یو ګاډی ځان سره راوستی و چې زه یو لرې په چکر باندې بوتلم. حالانکې ما د ښار نه لرې یعنې بهر تلل نه غوښتل، خو بیا هم د زه مجبوره کړم ورسره لاړم. هلته یې یو بل ملګری هم په انتظار وایي چې زه یې راونیولم. لنډه دا چې په زبردستۍ را سره بدکاري وکړه، ناروا کار یې را سره وکړو او بیا د دغه زبردستۍ ناروا او بدکارۍ نه پس یې زه په داسې حالت کې راوستم او په سکول یا کالج کې پرېښودم چې وایي بالکل زه په بد حالت کې وم. بیا مې په خپله ځان تر هسپتاله ورسولو، خو دا خبره اوس هم د دې په کورنۍ کې پټه ساتل شوې ده او وایي چې زه هېڅ چاته هم ویل نه غواړم. خو حالانکې په ټولو هغه جینکو باندې غږ کوي کوم چې په کالجونو او یونیورسټو کې سبقونه وایي چې دغسې هلکانو سره ګپ شپ مه جوړوئ، دوی صرف او صرف ستاسو استعمالول غواړي، نه خو تاسو سره واده کوي، نه ستاسو بل داسې خیرخوا وي، صرف او صرف تاسو استعمالوي او بیا مو پرېږدي. نو دا پیغام مو غوښتل چې تاسو سره شریک کړم. ډېره مننه چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ.